ښاغلو پښتنو وروڼو خویندو درنو مشرانو کشرانو، ډاکټر خان بابا چې د پښتونخوا پېښور اوسېدونکی دی او د پښتونخوا هیڅ یو سیاسي کورنۍ یا سیاسي پارټۍ سره هیڅ قسمه تعلق نه لري. په کال 2006 کې د یووالي، امن او پرمختګ د غیرت سره بیرغ راوچت کړو او د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ بنیاد کېښودی شو. د 2006 راسې د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ مرام په پښتنه خوره د پښتو او پښتون اولنې حق ثابتول دي او په نړۍ کې پښتون قوم نور قومونو کې را برسېره کول دي او د هسکې غړۍ په لارې یې روانول دي. د دې مرام دپاره د پښتنو په خوره وسایلو، سرکاري چوکو او نوکرو د اولني حق دپاره غږ پورته کول دي او دا غږ پورته کول دي چې تر څو یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي، تر هغې د نړیوال دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی. درنو پښتنو مشرانو، دا غږ چې د امونه تر اباسینه پښتنه خوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو، سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. تر ننه 19 نیټه 12 میاشت 2006 پورې د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ نه بغیر چا نه دی پورته کړی. د امونه تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتنو ده او د بین الاقوامي قانون مطابق د دې ځمکې په وسایلو، د دې په دفتر، د دې په تعلیمي نظام، د دې په میډیا، د دې په ملکیت، د دې اختیار دا اول د پښتو او پښتون دی. زمونږ کوشش دی چې بل څوک هم پورته کړي او زمونږ تمه ده چې داسې په رښتیا نر پښتانه به خامخا پیدا شي چې په پښتنه خاور به د پښتو پښتون غږ خامخا پورته کړي. ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ د بل قوم د خلکو، ژبې، مذهب یا فرقې خلاف نه دی، بس د نړیوال دستور په مطابق د پښتني خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتو او پښتون غواړي. په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه غواړي. د پښتون قوم د پوهې، یووالي، امن او پرمختګ په خاطر په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته په خپله پښتو ژبه کې د زده کړې بنیاد کېږدئ. په شناختي کارت کې د پښتنو سره د قوم په خانه کې د پښتون ټکی غواړي چې دا د پښتون قوم نړیوال حق دی. پښتنو یاد ساتئ، ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ د پنجابیانو، سیندیانو، بلوچیانو، ایرانیانو، ازبکانو، تاجکانو او نور قومونو په خوره د هغوی اولنی حق تسلیموي او په پښتنه خوره د پښتو او پښتون اولنی حق ثابت لیدل غواړي. پښتنه خوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو، سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ.